السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزانو، د پوهه کامونو د هوښیارو کامونو علما خپل وي، سیاستدانان خپل وي، جنرالان، سرتیري، طالبان، تبلیغیان، هټیوال، کروندګر، ان تر دې چې غلیم خپل وي. زمونږ غلم لکه زمونږ دښمنان، مړکیم کور مرانۍ. جنرالان هم دغسې، سرتیر هم سیاستدانان وي، تبلیغیان هم بیخي فلسطیني خپل دی، برما خپله ده، ځکه چې ټوله نړۍ خپله ده، خو پښتون قام خپل نه دی. که بیا د پښتون قام خبره کوي، بیا وایي چې دا مونږ خو د ټولې نړۍ خبره کوو، د خپل قام خبره نه کوو. مولام چې دی زمونږ د دشمن صفتونه کوي. مولام د هغه هیواد صفتونه کوي، کوم هیواد چې زمونږ د مرګ دپاره جوړ شوی، زمونږ د ځپلو دپاره جوړ شوی. نور مخکې نه ځي. ما ځې اورېدلی دي چې دا یو اسلامي هیواد دی. 15 کاله وشو چې دا اسلامي هیواد جوړ شوی دی او پښتانه وژني. او اوس خو په دې کې بریالی شوی چې دومره خلک یې په موږ کې روزلي دي چې هېڅ چا ته اړتیا نشته. هغه خلک د دوی تر خوا ولاړ دي او موږ وژني. نو که غواړئ چې بریا ومومئ، ښه ژوند، سوکالي، د سیالانو سره سیال شئ، نو ملا خپل وروزئ، مفتی خپل وروزئ، مجاهد خپل وروزئ، طالب خپل وروزئ، جنرال، سرتیری، هر څه مو خپل وروزئ چې تاسې ته کار وکړه، خپل قام ته کار وکړه، خپل خاورې ته کار وکړه، او خپل دشمن ته دشمن ووایي. هیڅ څوک د خپل ځانه نږدې نه دی موږ ته. ځان دی، کورنۍ ده، قام دی، ملت دی، خاوره ده، دا موږ ته د ټولو نه نږدې دي. او موږ سره چې بیا څوک ګاونډیتوب کوي، څوک را سره خپلوي کوي، څوک را سره دوستي کوي، ملګرتیا کوي، نو زموږ ګټې به ساتي، نو بیا هغه زموږ یا ګاونډي او یا ګاونډي هیواد او یا ملګري هیوادونه او یا دوست هیوادونه یا اتحادي هیوادونه حسابېږي. چې موږ وژني، زموږ تاوان د دوی ګټه وي، زموږ وژنې د دوی خوشحالیانې وي، د دوی دنده وي، او موږ وي دا زموږ ګاونډي هیواد دی او دا زموږ مسلمانان ورونه دي. او ما دپاره خو اول مسلمان دی او زه خود چې یم تعصب نه کوم. ما دپاره ټول یو شی دی. نو چې تا دپاره ستا مور او فلسطین، ستا پلار او برما، ستا ښځه او د پردی د ایران او د توران ښځې، ستا لورانې او بچي او د ټولې نړۍ بچي، نو بیا ګرځه نو. لوی د دې وطن د دوی ولس په ډوډۍ وشوې او صفتونه د نړۍ کوي. الله مو ښاد و آباد لره. که خپل ولرئ، هر څه مو خپل ولرئ، وطن به مو آباد شي. او که هر څه مو پردي وي، در په در او خاورې په سر به اوسئ.
لاسونه سره ورکړئ، یو د بل نه قربان شئ، یو بل وزغمئ، یو بل ته سمندونه سمې لارې وښایئ. قدر غواړئ چاته قدر ورکړئ، که مینه غواړئ چاته مینه ورکړئ، او څه چې ځان ته غواړئ نورو ته. دې ته وایي انسانیت او اسلامیت دواړه. السلام علیکم.